بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، د ژوند چاره مو په خیر تیریږي. راځو نن د مایکروسافټ اکسس، البته وبخښئ، د مایکروسافټ اکسس 18 درس ته. 18 درس دا چې په اکسس کې پر بعضو کیورانو باندې موږ بحث وکړو. زه به راسمه مایکروسافټ اکسس به راخلاص کړم، دلته به ورته ولیکم چې ام اس اکسس ټایپ دی، فقط به یې راخلاص کړم. ام اس اکسس چې مې راخلاص کړي دا به مګزیمایز کړم، دلته به نوم ورکړم د خان ډي بي په نامه باندې. رابسم دا به اوکې کړم، دغه په عادي ډول جوړ شوی به بیرته بند کړم. کریټ ته به راسم، که چیرې ستاسې یاد دي تېرو درسونو کې موږ پر بعضو کیورانو باندې بحث وکړی، لکه کیوري ډیزاین ته چې موږ راسو پر سلیکټ باندې میک ټیبل و، اپینډ پاته دی، اپډیټ هم پاته دی، کورس ټاب هم پاته دی، پر ډیلیټ و، انزرټ هم پاته دي، دغسې نو ډېرې کیورانې پاته دي. پر ډیلیټ هم بحث وکړئ، سلیکټ باندې بحث وکړئ، پر ویر و، ګروپ پای و، پر دې شیانو باندې بحث وکړئ، څنګه چې هغه د سلیکټ کیوري مربوط دي. نن راځو د کیوري په ټب کې یا د کریټ په ټب کې، د کیوري په ګروپ کې د کیوري ویزارډ ته راځو. کیوري ویزارډ لکه څنګه چې موږ مخکې په کیوري ټایپس کې ویلي وو چې 4 ډول کیوریانې موږ دلته په دې ځای کې لرو، چې د سمپل کیوري، کروس ټاب کیوري، فایند ډوپلیکیټ کیوري او فایند ان میچډ کیوري په نامه دي. 4 کیوریانې دي، پر دې باندې بحث کوو. راځو لومړی ما دلته نوټ نیولی دی او د هرې کیوري تعریف هم شته، د هرې کیوري سره یو ساده مثال هم شته. دلته لیکلی دی وایي ان مایکروسافټ اکسس، په مایکروسافټ اکسس کې انډر د کریټ ټاب، یعنی د کریټ تر ټب لاندې وایي وین یو چوز کیوري ویزارډ، کله چې موږ کیوري ویزارډ انتخاب کړو، یو آر ګیوینګ فور ماین ټایپ اف کیوري ټو کریټ، یعنی تا ته به 4 اصلي کیوریانې درکول شي تر څو ته یې جوړې کړې. ایچ سورس ار ډیفرنٹ پرپوز، هر یوه یې مختلف اهداف ترسره کوي. وایي بیلو از ا کلیر ایکسپلینیشن، لاندې څه دی هغه واضح تعریفونه یا تشریح ده. along with simple examples for each type، د هر ډول لپاره یو چش باندې یو ښه مثال سره. راځو لومړی کیوري چې ده هغه سمپل کیوري ویزارډ ده، سمپل یعنی ساده. پورپوز، هدف د دې د چش دی used to create a basic select query that display data from one or more tables، یعنی select query سمپل کیوري یعنی ساده کیوري د دې لپاره استفاده کیږي تر څو فقط موږ د یو یا څو ټیبلونو څخه ډیټا لاسته راوړو، یعنی ساده څو ریکارډ لاسته راوړو. خو یو شی د ستاسې یاد دی چې په دې ځایو کې موږ ریکارډ نه بلکې فیلډونه لاسته راوړی سو، یعنی کالم موږ لاسته راوړی سو، یو کالم هر کالم چې ته غواړې. دلته اګزامپل څه وایي؟ وایي امیجن یو هاو ا ټیبل کال اټ سټوډنټس، موږ یو ټیبل د سټوډنټس په نامه لرو ویت فیلډز لایک سټوډنټ آی ډي، یعنی په څه شي فیلډونو سره سټوډنټ آی ډي به ولري، فول نیم به ولري، کلاس به ولري او مارکس یعنی نمرې به ولري. لومړی راځو دغه جدول یا دغه ټیبل په خپل اکسس پروګرام کې جوړوو. د سټوډنټ په نامه سټوډنټ آی ډي، نیم او کلاس او نمرې دي. راځم ټیبل ډیزاین ته راځم، په دې ځای کې ورته لیکم اس ټي آی ډي، یعنی سټوډنټ آی ډي، دا به اوټ نمبر واخم چې شي اوټ نمبر، دا به اوټ نمبر کو. او دغه څخه وروسته چې دی اس ټي نیم دی، یعنی د نوم دی. دغه څخه وروسته بیا اس ټي یعنی سټوډنټ چې دی کلاس دی، کلاس دی، دا به هم نمبر واخو چې په څوم نمبر کې دی. او بیا به اس ټي چې شي مارکس به ولیکو، مارکس دا مارکس. بیا به دا چې واخو نمبر به واخو، کنټرول ډبلیو به ووهو، دلته به ورته ولیکو سټوډنټ ټیبل یعنی سټوډنټ جدول دی. دا به نو کم دا د ما جدول جوړ کړي. راځم و دې ته لږ څه ډیټا ورچوم. د خان په نامه دی، په څوم کلاس کې دی؟ په 4م کلاس کې دی. نمرې څو وړي دي؟ 18 یې وړي دي. او د جان په نامه دی، په 8م کلاس کې دی. نمرې څو وړي دي؟ 0 وړي دي. او بل موږ لرو احمد لرو، احمد په نامه دی، د په څوم کلاس کې دی؟ په 8م کلاس کې دی. د بیا څو نمرې وړي دي؟ د بیا هم 9 نمرې وړي دي. او بل هم د طاهر په نامه دی، د په څوم کلاس کې دی؟ په 4م کلاس کې دی. د څو نمرې وړي دي؟ 8 نمرې وړي دي. دا 4 کسه په دې جدول کې موږ لرو.
اوس که راسو موږ دلته کوم ځای ته خپل ورډ فایل یا هغه د دې تشریح نوټ ته راسو. سټپ څنګه موږ کولی سو چې دغه سمپل کویري تطبیق کړو. و یو وانټ ټو کریټ ته غواړې چې دغه جوړه کې کوم چې هغه یوازې فل نیم او نمرې چې کې ښکاره کړي. اوس زه غواړم چې یو داسې کویري جوړه کړم چې زما د جدول ټوله لیسه د سنټر دی کورس دی هر څه چې دي په جدول کې یوازې نومونه او نمرې راواخلي. یعنی نومونه او نمرې زه ګورم ځکه چې سمپل کویري د دې لپاره څخه کېږي چې یو څه ډیټا ماته د یو یا څو ټیبلونو څخه راته ښکاره کړي. نو زه راځم څنګه جوړوو. وایي ګو ټو کریټ ته ولاړ شه، کویري ویزارډ ته ولاړ شه، سمپل کویري ویزارډ به انتخاب کړې، بیا به سلیکټ کې انتخاب به کې هغه ټیبل چې تا جوړ کړی دی جدول به انتخاب کړې، د هغه څخه وروسته به نوم او مارکس انتخاب کړې، بیا به یې فینش کړې. په ریزلټ کې به چې درته ښکاره کړي وایي کویري دیټ شو ا لیست اف آل سټوډنټس along with their marks. یعنی په نتیجه کې به د چې درته ښکاره کړي ټول هغه شاګردان به درته ښکاره کړي کوم چې کومې نمرې وړي د نمرو سره نمرو مطابق به درته ښکاره کړي. را به ځې کویري ویزارډ ته سمپل کویري به انتخاب کړي، دا به وکې کړي. کله چې دې وکې کړل د وکې وروسته به دلته ټیبلز یا کویري ټیبل څخه غواړې که د کویري څخه غواړې موږ دلته یوازې یو دانه د سټوډنټ په نامه ټیبل لرو. که چیرې ډېر ټیبلونه ولرې دلته ټوله ټیبلونه درته لیست کوي، ته به هغه ټیبل انتخاب کړي چې غواړې د هغه ټیبل څخه ډیټا لاسته راوړې. دلته به ورته انتخاب کې اویلیبل فیلډز او سلیکټډ فیلډز، یعنی کم فیلډونه ته غواړې. ګوره ما یو شی یوله کې درته ویل چې په دې کویریانو کې موږ نسو کولی چې یو ریکارډ لاسته راوړو. ریکارډ هغه و چې نوم دی، د پلار نوم دی، د نیکه نوم دی، د انا نوم دی، د بلې انا نوم دی، داسې شیان د یوه نفر مشخصات ښکاره کړي. یا په دې ځای کې موږ په افقي ډول په عمودي ډول اچول کېږي، یعنې کالمونه کولی سو چې لاسته یې راوړو. زه ورته وایم چې د سټوډنټ نوم لاسته راوړه او همدارنګه سټوډنټ مارکس لاسته راوړه، فقط د شاګرد نوم او د نمرې لاسته راوړه. دا به وکې کې را بسې دلته به پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې او دلته به راسې پر فینش باندې به کلیک وکړې. دلته که نوم ورکوئ ورکوئ، که نه ورکوئ مشکل نه لري، را بسې فینش وکړې. چې فینش دې کړي د دغه ټیبل سټوډنټ ټیبل څخه یعنې سټوډنټ کویري په نامه دا کویري موږ ته جوړه شول. خان 15 نمرې وړي دي، جان 100 نمرې وړي دي، احمد 90 نمرې وړي دي، طاهر 80 نمرې وړي دي. یعنې موږ وکولی شولی چې د دوی خالي نومونه او نمرې مې دغه خلاص جدول دلته په دې ځای کې شاید جدول ډېرې نوم دی، د پلار نوم دی، موبایل نمبر دی، تذکره د ولایت دی، کلی دی، بیخي ډېر شیان دي په دې ځای کې چې ته د نمرو ته ځان رسوي او دوی پیدا کوي. خورا کار ډېر دی. نو موږ داسې کولی سو چې د ده څخه یوازې آی ډي نمبر یا نوم او نمرې راواخلو. حال دا چې په زیاترو ځایو کې یو څوک د نمبر درلودونکی یعنې خپل خاص مشخص نمبر لري، هغه نمبر درته راوړي چې پر دې نمبر دې څو پیسې حواله کړي دي، پر دې نمبر دې څو پیسې ورکړي دي، پر دې نمبر ته څو حواله کړې ده. فقط د حوالې نمبر او د پیسو اندازه راواخله. دا به تاته اتومات څه ښکاره کړي په دغه شخص باندې، په دغه نمبر باندې موږ کوم څو حواله کړې ده، دغه حواله. یو شاګرد راغلی زما آی ډي نمبر دا دی، دا ته راواړه، په دې آی ډي نمبر سره دغه نمرې وړي دي، په څوم سیم کې دي سیم پې هم سره اخیستلی شي، هلته یو فیلډ بل ورسره اضافه کړه. دا زموږ چې سمپل کویري دا بیرته بندوو. که چیرې بیا زه راسم کویري ویزارډ ته راسم، د کویري ویزارډ څخه سمپل کویري انتخاب کړم، وکې کړم، دلته راسم چې شته په دې ځای کې به لومړی زه څه وکړم، دا به کنسل کړم، دلته به راسم د زړه کویري به ډیلیټ کړم، زه یو بله کویري پر دې باندې جوړوم. کویري ویزارډ ته راځم، سمپل کویري انتخاب ده، پر دې به وکې وکړم، دلته به ټیبل مې هم دغه دی، راځم دا وارې آی ډي م انتخابوم، نیم هم انتخابوم او مارکس کلاس هم انتخابوم او دا وارې مارکس هم انتخابوم. که چیرې آی ډي ایسته کړو، نوم مو سټوډنټ و، دا شامل انتخابوو. را بسې دا به وکې کې او وډ یو لایک ا ډیټیل آر سمري، سمري نه غواړم، ډیټیل څه غواړم، دا به فینش کې او دا به څه وکې وکې وکې. په دې ډول دا رقم د نامه سره کلاسونه او نمرې دواړه راغله. اوس نو خان دی په 4 سیم کې دي 15 نمرې وړي دي او جان دی په 8 سیم کې دي 2 نمرې وړي دي 100 نمرې وړي. په داسې شکل موږ ته د چې شو خلاصه یا سمرایز جوړ شو. د دې څخه وروسته دوهمه کویري موږ د چش په نامه لرو. دوهمه کویري موږ لاندې د کراس ټپ په نامه کویري لرو. هدف یې چیش دی used to summarize data in matrix format is similar to a pivot table in Excel. موږ په اکسل کې د pivot table په نامه یو اپشن لرو چې هغه د دې لپاره استفاده کېږي تر څو زموږ ډېره ډیټا خلاص یا سمرایز یعنې په لنډ ډول یې درته تشریح کړي یا یې جوړه کړي. خو په مایکروسافټ اکسس کې موږ کورس ټپ په نامه یو کویري لرو چې زموږ د جدول څخه ډېره ډیټا په خلاص شکل یا د یو راپور په شکل موږ ته راوړي. دا هم لاندې اگزامپل مثال یې موږ لرو where you have a table sales with fields product month quantity. یعنې موږ یو ټیبل د خرڅلاو یا د سیلز په نامه لرو چې هغه ته پروډکټ یعنې کوم شی چې موږ لرو، مانت یعنې کومه میاشت کې موږ لرو او کوانټیټي څو دانې لرو. دا یو جدول موږ لرو د تجارت لپاره دی.
و you want to see ته غواړې چې ووینې ټوټل کوانټیټي sold for each products per month یعنی ته اوس غواړې چې د میاشت په سر کې وګورې چې په پلاني میاشت کې موږ څوک لري کمپیوټران خرڅ کړي دي څوک لري بیټیانې خرڅ کړي دي څوک لري موټران خرڅ کړي دي څوک لري پلاني شي خرڅ کړي دي یعنی موږ د تجارت یو شرکت کې کار کوو په شرکت کې هر شی باید د میاشت پر سر ماته ښکاره کړي چې په دا میاشت کې دومره دونه شیان ووتل دومره دونه شیان ووتل دومره دونه شیان ووتل دا بیا د چیش په نامه په واسطه کې د کروز ټاپ کیوري په واسطه کېږي فرض که زه راځم یو ټیبل جوړوم همدغه شکل ټیبل جوړوم د سیلز په نامه باندې ټیبل جوړوم راځم کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته راځم ټیبل ډیزاین څخه دلته ورته ولیکم چې شي لومړی مې فرض که آی ډي دی آی ډي صحیح دی دا به اوټو نمبر کو اوټو نمبر چې مې کوي را بسم دلته ورته ولیکم پروډکټس مې ولیکي دلته به دا شارټ ټکس صحیح دی د هغه څخه به وروسته ماند به ولیکم چې شي ماند میاشت مې د چیش په نامه ده نمبر ده څومره میاشت ده یا نمبر یې مه کوه دلته راسه دا ټکسټ انتخاب کړه شارټ ټکس دې انتخاب کړي بیا به راسو چیش به ورته ولیکو کوانټیټي یعنی څو دانې دا به هم څه کومه نمبر ورکړم راځم دا کنټرول ډبلیو دا به یس کې دلته به راسې د چیش نوم به ورکړې سیلز یعنی د خرڅلاو جدول دی دا به نو کې اوس راځم د خرڅلاو جدول ته په دې ځای کې ورته ولیکم لیفټ ټاپ لیفټ ټاپونه موږ لرو د چیش په میاشت کې د جنوري په میاشت کې څو دانې لرو 10 دانې لرو یعنی 10 دانې خرڅ شو ګوره او د هغه څخه وروسته کې موز لرم د فبروري په میاشت کې فبروري میاشت روانه ده فبروري په میاشت کې څو دانې د موز څخه وروسته بیا چیش لرو فرض که کیبلز لرو څه شي کیبلز بیا د جنوري په میاشت کې د جنوري په میاشت کې 4 دانې وتلي دي د دې څخه وروسته بیا لیفټ ټاپونه لیفټ ټاپس د چیش په میاشت کې د جنوري نه بلکې د مارچ په میاشت کې څو دانې 15 دانې وتلي دي اوس زه غواړم د دې خلاص راته جوړ کړم خلاص څنګه جوړیږي دلته موږ په نوټ کې لرو کله چې کراس ټاپ کیوري ترسره کوئ موږ په لومړي قدم کې کولی شو چې 3 کلمه انتخاب کړو خو لومړی وایي سټیپس یعنی څنګه راځو دلته اوس موږ وایي یو وان ټو زه غواړم سی ووینم ټوټل کوانټیټي یعنی ټوټل هغه جمعواري شکل باندې سولټ خرڅلاو د هر پروډکټ د میاشت په جریان کې یعنی په کومه میاشت کې د هر پروډکټ څونه اندازه خرڅ شوی دی سټپس اندازې دغه ته راځو قدمونو ته وای ګو ټو کریټ ته به ولاړ سئ کیوري ریزلټ او کروس ټاپ کیوري به انتخاب کړئ لومړی به ټیبل انتخاب کړئ د سیلز په نامه دوهم به څه وکړئ وای سیټ پروډکټ اس رو هیډینګ په دې ځای کې ته 3 دانې روګان انتخابولی سئ 3 دانې اجازه موږ ته دروګ لرو او بیا به دغه څخه وروسته میاشت به د کالم په شکل انتخاب کړئ او بیا به راسئ سیټ کوانټیټي به د چیز په شکل انتخاب کړئ وای د والیو په شکل خو انتخاب به چیز کړئ هلته به حساب کړئ پروډکټ په دې خاطر موږ د رو هیډینګ انتخابوو چې دغه شی په دغه میاشت کې ماند خو نو بیا د کالم په شکل په دغه میاشت کې او کوانټیټي بیا د والیو په شکل دغونه خرڅ شوی دي دلته د کوانټیټي کې موږ ته سام هم راوړي کانټم راوړي ایوریج هم راوړي ته کولی شې چې هر بخش کې کار وکړي یعنې اوسط یې هم راوباسې جمع هم کې کماشي یعنې پیسې قیمتونه که جمع کوي بیا سام که کانټ حسابي هم یې د خوښه ده پر ډول باندې کولی شې ته دوی چیز کې حساب دغه کې جوړې کې کیوري هلته راځم کیوري ته راځم دلته کیوري ویزارډ ته راځم کروس ټاپ کیوري انتخابوم کله چې مې کروس ټاپ انتخاب کړه دا به اوکې کړم چې اوکې مې کړل ټیبل به د سیلز د انتخاب وي را به پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې په دې ځای کې به ووایي which fields کوم fields do you want to use as رو هیډینګ ته څنګه د رو هیډینګ زه ورته وایم چې پروډکټ دا به دې خواته راوړې را به سې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې په دې ځای کې د کالم هیډینګ په نامه کومه یې وکړې زه ورته ماند را به سې نیکسټ به کې او دلته کومه یې وغواړې چې څه په وکړې انټرسیکشن یې کې یعنې کلکولیټ جمع کې یا دغه ته راوباسې اوس کانټ غواړې پیسټ غواړې لسټ غواړې ماکس غواړې مینیمم غواړې چې څه غواړې زه ورته وایم سام جمع کړه را به سې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې دلته به نوم ورکړې هر نوم چې ورکوې را به سې پر فینش وکړې فینش چې کړل دلته څه وایي پروډکټس ټوټل دوی څو لري په فبروري کې جنوري کې مارچ کې موږ که چیرې خپل جدول ته اوس راسي
دلته موږ څو میاشتې په دې سیلز کې لرو، یعنی جنوري، فبروري، جنوري، مارچ. په دې میاشتو کې موږ کار کړی دی، دا شیان مې خرڅ کړي دي. او سیلز یعنی سمرایز ته که راسې دی وایي کیبلان ټول 4 دانې دي درلودل او 4 سره د جنوري په میاشت کې وتلي دي. لیپټاپونه دي 20 دانې درلودله، 20 سره په جنوري میاشت کې وتلي دي. لیپټاپس دغه نوم سره تغییر دي، کنې دوی یو ځای راوستله. بیا 15 دانې لري او 15 سره په مارچ میاشت کې وتلي دي. ماوس 23 دانې لري، په فبروري میاشت کې 23 سره وتلي دي. که کنټرول ډبلیو موږ ووهو دلته سیلز ته راسو، په دې ځای کې یو بل شی ور واچوم د موس په نامه، او هغه په کومه میاشت کې موږ موسونه هلته په فب کې لرو، فبروري کې. څو دانې زه ورته وایم چې 15 دانې مې نور ایستلي دي. راباسم کنټرول ډبلیو به کې اوس کې سمري راباسې، دلته به دی موس څو دانې درته راولي. موس وایي ټول 28 دانې لري، خو 28 سره په فبروري میاشت کې چې شوي دي وتلي دي. یعنې مخکې څه ولو که چېرې ستاسې فکر کړي هغه 23 دانې وو که څو دانې وو. ما اوس هېر شو، فرض که زه راځم 2 نور پراچوم، دلته راځم موس ته. موس ته که راسې فبروري به ور واچوم، فبروري چې مو ور واچول رابسې 3 دانې به نور واچوسې، 30 دانې فرق. کنټرول ډبلیو ووایې، کروس ټاپ ته به راسې، دلته موس ته که راسې موږ ته 2 دانې راکول سول، 31 دانې سول، 28 ټولو 3 مې نور پر واچول، 29 تېر شوي 30. نو ټوله په فبروري میاشت کې 31 دانې وتلي دي. کولی سې په دغه شکل باندې ته د پروډکټس یا د خپل اجناسو قیمتونه هم جمع کړې. په دې میاشت کې دا شی دونه پیسې جوړ کړي دي، په دې میاشت کې دا فلاني شی دونه پیسې جوړ کړي دي. دا اوس موږ سمپل او کروس ټاپ کویریانې. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخته ان شاء الله مال سادوي کویریانې، یو د پاین ډوپلیکیټ په نامه ده او بل د چیز په نامه ده، د انمچری په نامه کویریانې دي. هغه به د خیر سبا بحث پر وکړو ان شاء الله که خیر وګوره. پاین ډوپلیکیټ او پاین انمچری کویریانې دي.